سلامونه ګران کتونکو دیدار یوسف زایم. نن به خبره کوو د امازان ډراپ شپینګ په حواله چې ډراپ شپینګ څه شی دی. ډراپ شپینګ اصل کې دغه یو ماډل دی، څنګه چې د امازان نور ماډل دی دغه شانتي ډراپ شپینګ هم دغه یو ماډل دی او د دې فایده دا ده چې دا ډېر آسان هم دی او پیسې پکې هم ډېرې زیاتې کمې لګي. نو کوم څیز چې اساني او پیسې پکې کمې لګي نو په هغې کې د فراډ ډېرې خطرې او د فراډ چې پکې بیا ډېره خطره وي نو امازون په هغې باندې سکروټني یا په هغې باندې چې کوم دغه دی چک لیست دی نو هغه پې د هغو ډېر زیات وي، چکینګ پې زیات وي. نو په دې وجه لکه د ډېر ملګري داسې چې د هغو اکاونټونه بینډ شي یا د هغو اکاونټونه چې دي هغه سسپینډ شي. نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. ډېر ویډیوګانو به تاسو کتلي چې یاره ډراپ شپینګ شروع کړئ، ډراپ شپینګ دا فایدې دي او دا دي او دا دي. فایدې په خپل ځای ټیک دي خو کم نقصانات چې دي نو په هغو ډېره کم خلک خبره کوي. نو تاسو نن په کومه چې لکه صحیح طریقه باندې تاسو ډراپ شپینګ څنګه کولی شئ. اصل کې تاسو ته هم پته ده چې لکه کله مونږ امازان هر یو بزنس چې کوو نو د هغې دپاره امازان سنټرل سیلر اکاونټ کولاو، هغه اکاونټ به تاسو کولاو کړئ. د هغې طریقه ما تاسو ته ښوولې ده که چا نه څوک نه پوه نو هغه ویډیوز کتی شي د امازان په حواله باندې. د هغې نه پس بیا تاسو ګورئ چې لکه د امازان ډاټ کام باندې که تاسو په یو اس ای کې سیلینګ کوئ نو اول خو به دا وګورئ چې یاره بیسټ سیلرز کم دي که نه. تاسو یو څیز ګورئ لکه تاسو به خپل کیټګري اول منتخب کړئ چې یاره زه څه کې دغه پراډکټ دغه کول غواړم، بای کول غواړم او بیا چې دی هغه سیل کول غواړم. نو خپله کیټګري به سلیکټ کړئ چې هغه ګیټډ یا دغه کیټګري نه وي، ریسټرکټډ نه وي. دغه کیټګریز تاسو کله سلیکټ کړئ نو بیا په هغې کې امازان ډاټ کام باندې به تاسو لاړ شئ، بیسټ سیلرز ته بیسټ سیلرز کې بیا هغه وګورئ، د هغو پرایس به وګورئ، د هغو ایس ان هغه کوم آیډنټیفیکیشن نمبر چې هغه به وګورئ او ځان سره به دا مختلف پراډکټس به تاسو ځان سره نوٹ کړئ. د هغې نه پس به بیا تاسو دا کار کوئ چې لکه دغه پراډکټ چې دی اوس لکه عام خلکو مخکې دا چل کوو دلته دا غټ سټورونه چې زموږ سره دي کوم لکه دغه دی دا والمارټ دی یا ټارګټ دی یا ای بی دی یا دا نور سټورونه چې کوم دي نو هغو به دلته هغه پراډکټ چې دی هغه به لیست کوو. کله چې تاسو پراډکټ لیست کړئ د هغې 2 یا 3 دغه انوینټري کې تاسو وایئ چې زما سره 3 پراډکټ دي یا دا 10 دي یا 15 دي. دغه چې به کله لیست کو نو په هغې باندې به چې کله دغه راغی آرډر راغی نو دوی به بیا آرډر چې دی هغه د والمارټ نه یا د بل سټور نه هغه آرډر به د چا ته چې به یې لیږو نو د هغه دغه به اډرس به پرې ورکړو او هلته به یې سینډ کو. نو په هغې کې به نقصان دا وشو چې لکه په هغې باندې به د والمارټ یا د ای بی یا د بل دغه چې کوم سټور چې کوم د هغو پرې لوګو وه نو هلته به عکس وي چې یاره دا خو ما د امازان نه راوختی په دې لوګو دغه ده د والمارټ ته یا د ای بی ده یا د بل څه ده نو هلته به هغو بیا امازان ته شکایت وکړو. نو کله چې امازان ته رپورټ وکړي نو امازان بیا ستاسو نه تپوس کوي او اکثر انکوایري هم نه کوي خو ستاسو اکاونټ چې دی که نوی اکاونټ وي نو هغه سسپینډ کړي. نو دا لوګو پکې هغه د سره نه مني. اوس خبره داسې ده چې لکه دغه لوګو پکې نه مني نو موږ له څه طریقه پکار ده چې یاره موږ ډراپ شپینګ خپل په صحیح طریقه وکړو چې زموږ اکاونټ سسپینډ یا بین نه شي. د هغې دپاره بیا 2-3 طریقې دي. یو دا ده چې لکه تاسو چاینا علي ایکسپریس باندې پراډکټ خپل دغه کوئ وګورئ خو د علي ایکسپریس نه چونکې چاینا دی او تاسو په امازان ډاټ کام باندې دغه پراډکټ سیل کوئ نو هلته پکې تقریبا د میاشتو پورې د 20 ورځو پورې د هغې هغه شپینګ دغه دی د وخت ټایم یې پکې نو بیا په هغې کې به تاسو داسې پراډکټ ګورئ چې په هغې باندې تاسو کله هغې شپینګ دغه ته ورشئ نو په هغې کې یو جدا خانه چې ایکسټرا یا مور نو هلته تاسو کلیک کړئ نو په هغې کې ستاسو نه زیاتې پیسې لګي او شپینګ چې دی عموما بیا 4 نه 14 ورځو پورې راځي. خو دا هم د امازان دپاره لکه یو دغه زیات وخت دی د کسټمر کوم چې سوزونه اخلي یا کوم پراډکټ چې اخلي هغې دپاره وخت زیات دی. د دې نه علاوه تاسو سی جی کوم چې دی یو بل جدا دغه دی د سیلر دی سی جی والا نو هغه د هغو دغه چې کوم دی یو ویر هاوس چې دی هغه په یو اس کې هم شته نو هغو سره هم تاسو رابطه کولی شئ او د هغو سره هم دا خبره کولی شئ چې یاره ډراپ شپینګ پالیسي به زموږ صحیح او د هغو سره خپله خبره وکړئ چې لکه هغو پې خپل لوګو یا نور څه نه لګئ او ستاسو د طرفه هغه دغه کسټمر ته رسي. دا ډېره بنیادي خبره ده. بله خبره په دې کې دا چې لکه یا که تاسو دغه نشئ کولی نو بیا به داسې سیلرز ګورئ چې هغو ستاسو سره د هغو سره به اول خبره کوئ د ډراپ شپر په حواله چې د هغو څه فیس شته که نشته، آیا تاسو موږ له په وخت باندې دغه شی ډراپ شپ کولی شئ که نه شئ، تاسو د خپل لوګو لورکولی شئ که نه شئ. ځینې خلک د هغې پیسې اخلي ځینې نه اخلي خو که هغه لکه هول سیلر یا داسې پرامننټ نه وي نو بیا د هغو دغه چې کوم دی دا پراډکټ چې کوم دی د هغې څه ګارنټي هم نه وي نو بیا دغه مسله هم راوځي. نو پکار چې دا ټولې خبرې تاسو د اول نه هوارې کوئ. بل دا د یو سپلایر په ځای تاسو به 2-3 سپلایر ګورئ ځکه
د امازان د ډراپ شپینګ څنګه چې ما وویل چې کوم څیز اسانه نو په هغه کې بیا د فراډ خطرې نو امازان په بیا ریسټرکشن هم ډېر زر لګي. نو په دې کې لکه د امازان پالیسی اول خو دا ده چې په سنډر به تاسو یې لکه سنډر به داسې تاسو یې چې تاسو ډایرکټ د دغه نه د بل سټور نه تاسو یو پروډکټ چې دی هغه ډایرکټ چې دی هغه بایر ته نشئ سینډ کولی. په هغې بس تاسو دغه دا سنډر به تاسو انوایسز به ستاسو په نوم رسیدونه به ستاسو په نوم که داسې نه نو بیا که چا شکایت وکړو. بله خبره په دې کې دا هم ده چې لکه په امازان چې د دپاره څنګه چې ما پالیسي سټریک کړې ده نو په دې کې ډیفیکټ ریټ چې کم دی لکه اوس فرض که تاسو هول سیل یو سټور نه یو څیز اخلی او هغه کوالټي نه ده په هغې کې ډیفیکټ دی نو ډیفیکټ ریټ چې دی نو امازان په دې کې د 1% نه د هغو پالیسي کمه ده. لکه د 1% نه کم ډیفیکټ ریټ هغه مني. لکه فرض که تاسو 100 پروډکټ خرڅ کړو په هغه کې که 2 شو نو بیا به تاسو نه تپوس کوي چې دا ولې ډیفیکټ ریټ دی. دویم پکې بیا دا ده چې لکه دغه چې کینسلیشن ریټ چې کم دی نو هغه د 2.5% نه کم دی. کینسلیشن داسې لکه اوس تاسو په دې پوه کومه چې فرض که تاسو سپلایر ته تاسو ته خپل انوینټري چې دی تاسو کوم لیسټینګ چې کړی دی په هغه کې تاسو 10 پروډکټ لیکلی دي او تاسو له 15 اډر راغلو یا 1 راغلو یا 2 راغلو هر څومره چې راغلو او تاسو خپل سپلایر ته ووایئ او د هغه سره په هغه وخت کې نشته اډر کینسل شو نو دغه کینسلیشن اډر چې دی نو دا هم امازان نه مني. نو دغه کینسلیشن اډر که فرض کې د 2.5% نه زیات شي نو بیا به امازان ستاسو نه تپوس کوي او ستاسو اکاونټ به سسپینډ کوي. د دې سره سره بله غټه خبره دریم چې کوم د هغو دغه دی نو شرط دی نو هغه دا دی چې لکه ستاسو شپینګ ټایم چې کوم دی هغه لیټ نه دی پکار. شپینګ ټایم چې تاسو کم لیکلی نو پکار چې په هغې کې کسټمر ته هغه دغه شپ شي هغو ته میلاو شي. که میلاو ورته نه شي او کسټمر شکایت وکړي نو هم ستاسو اکاونټ سسپینډ کیږي. نو دا 3-4 شرطونه چې کوم امازان یې ښودي دي نو د دې دپاره لکه اوس تاسو ته به وایي کیدای شي د چا زوړ اکاونټ او کسټمر چې دی په هغې باندې شکایت وکړي چې یاره دا څیز ماته صحیح نه دی میلاو شوی یا ما خو د امازان نه غوښتی او په دې خو د بل چا لوګو ده یا په ټایم میلاو نه شو یا په دې کې دا ډیفیکټ دی واپس شو. نو یو خبره دا ده چې لکه په دې کې به تاسو چې کوم دغه اډرس لیکئ نو هغه پکې خپل لیکئ. ریټرن به تاسو ته کېږي ریفنډ به تاسو کوئ که نه نو تاسو ته به یو شی ریټرن شي نو هغه بیا په تاسو تاوان شو. دغه شانتې که تاسو کوم سپلایر ګورئ نو د هغه سره به تاسو دا خبره هم کوئ چې یاره که فرض کا ریټرن او ریفنډ خو پالسیز کې که کسټمر چې دغه ریفنډ کوي د څه وجې نه نو تاسو بیا څه پالیسي. نو دا ټولې خبرې پکار ده چې تاسو د خپل سپلایر سره د اول نه دا خبرې ډسکس کوئ او هغې ته یې جوړ کوئ. د هغې نه پس تاسو راځئ او په امازان باندې ډراپ شپینګ کوئ. که دا نه نو بیا تاسو ته ډېرې مسلې جوړېدی شي. کیدای شي هغه پروډکټ ستاسو نه خرڅ نه شي کیدای شي ځکه چې ستاسو په لاس کې خو نه دی تاسو د طرفه ډایرکټ هغه ځي دغه ته د بایر ته یا کوم کسټمر چې هغه ته ځي دا پروډکټ نو ستاسو په کې لاس نه رسي تاسو ته پته نه لګي چې یاره د دې کوالټي څه ده. بیا که یو وخت داسې راشي چې هغه ستاسو هغه اډر کینسل کړي نو پکار چې تاسو سره 2-3 سپلایر نور آن بوډي او هغو ته تاسو ویلی شئ. خو بهرحال که تاسو دغه کوئ ډراپ شپینګ کوئ په امازان باندې نو دا څو خبرې ډېرې مهمې دي دا یاد ساتئ چې لکه ځان له صحیح سپلایر وګورئ چې تاسو په هغو اعتماد دي د هغو سره چې کوم پروډکټ تاسو اخلئ یا کوم لیسټ کوئ چې هغه د هغو سره ختم نه یا هغه کس چې دی دا به هم ګورئ چې هغه کس سپلایر چې دی هغه خو په امازان په خپله هغه پروډکټ نه خرڅوي که په خپله هغه پروډکټ هغه سیل کوي نو بیا خو هغه خو به ارزان سیل کوي نو تاسو ته خو بیا څه فایده نه میلاویږي. نو دا ټولې خبرې د دې نه مخکې چې تاسو لکه په امازان باندې ډراپ شپینګ کوئ دا ټولې خبرې پکار دی تاسو یاد وساتئ. امازان اکاونټ څنګه جوړول غواړي بیا د هغې ډیپازټ تاسو به خپل دغه چې کوم دی ډیپازټ بینک اکاونټ هغه څنګه جوړوئ پروډکټ سرچ به څنګه کوئ په دې ټولو باندې زما ویډیو شته نو تاسو هغه کتی شئ. خو په دې کې لکه خلک چې دا وایي چې یاره په دې کې تاسو بس دغه وکئ دا لیسټینګ وکئ او د هغو نه به پروډکټ راځي او ډایرکټ به بایر ته ځي یا به کسټمر ته ځي نو دا طریقه دونه اسانه نه ده په امازان باندې. نو په دې خبره ځان پوه کړئ که څوک تاسو په دې غلطو ویډیوز غولئ یا دا وایي چې یاره بس دا تاسو راشئ او دغه وکئ دا پروډکټ لیست کوي او نور پکې څه نشته نو نه داسې خبرې نه دي. د دې مطلب دا هم نه دی چې لکه ډراپ شپینګ ښه شی نه دی. ډېر خلک دي خو هغو په طریقه کار کوي نو که په دې طریقه تاسو پوهېږئ نو ډېره ښه ده. که نه پوهېږئ د ټولو خبرو ته هم پام وي نو که نه پوهېږئ نو بیا ښه دا ده چې لکه تاسو ډراپ شپینګ نه قلار شئ او د امازان کوم نورې ماډلې چې دي هغه تاسو ځان له سلیکټ کړئ. مننه.